زه دا منم چې بعضې انسانانو به په نیمه لار کې یوازې پرېښی وي، دا هم منم چې بعضې انسانانو به د ارامه ژوند در باندې تریخ کړی وي او ته به په نیمه لار کې یوازې پرېښی وي. خو کله چې یو انسان بل انسان پرېږدي دوه حالته دي، یا به خاوره راخلي په سر به یې اړوي چې ژوند مې تباه شو برباد شو زه باید نور ژوند ونه کړم، یا هم ته یو بل انتخاب لرې. هغه انتخاب دا دی چې سر د اوس تصمیم ونیسې چې زه نور ژوند کړم. که په هغه ژوند کې پاتې شو مطمئنه اوسه چې هېڅکله به هم د خوشحالۍ ورځ ونه ګورې. ملګري او دوستان به دې وګوري چې هره ورځ پیشرفت کوي یوه ځای ته رسېږي او ته به وایې چې لاړلو په نیمه لار کې یوازې پرېښود. همداسې نه کېږي، د زړګي سره پورته شه، واړه واړه قدمونه واخله، حرکت وکړه او داسې یوه آینده جوړه کړه چې سبا ته همغه شخص چې ته یې یوازې پرېښیې ارمان وکړي چې کاشکې یوازې مې نه وی پرېښی. ته لاړ شه، حرکت وکړه، زحمت وباسه، مه کښېنه، په سر د خاورې مه اړوه. د سختې ورځې تېرېږي، دا په یاد ولره چې په هره توره شپه پسې تکه سپینه رڼا شته. دا په یاد ولره چې دا سختې ورځې به حتما تېرېږي، ځکه په هره سختي پسې اساني شته او ته دا ثابته کړه چې ته کولی شي. هله پورته شه او حرکت وکړه او سر له ننه یو نوی ژوند شروع کړه. زه مطمئنه یم ته کولی شي، فقط یو اقدام ته ضرورت دی او وړو وړو قدمونو ته پورته ته لاړ شه. هله، سلام علیکم.